الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ډیرو خوږو اوریدونکو کتونکو خویندو ورونو، فتیر درس کې د دې کتاب افتتاحي خبرې وشوي چې په هغې کې د دې کتاب الادب المفرد اهمیت بیان شو چې څومره مهم دی د مسلمان په زندګۍ کې او څومره ښکلي خواږه احادیث النبویه دي په هغې کې، لیکن تر اوسه پورې د دې وضاحت او بیان خاص کر زموږ په ژبه باندې نه دی شوی. د هغې نه بعد د دې کتاب لیکونکي په باره کې مختصر وضاحت او رڼا، ځکه دا مهمه چې کوم کتاب سړی بیانوي باید د هغې لیکونکي وګوري، معلوم کړي چې دا څوک دی، په کومه درجه کې دی، عقیده څنګه ده، علمیت څومره دی، دا پیژندل هم ضرور دي. د هغې نه بعد به د الله په فضل سره په کتاب باندې شروع کوو. د دې کتاب لیکونکی امام بخاري رحمه الله دی چې کوم مشهور عالم دی، هغه عالم چې هغې ته امیر المؤمنین فی الحدیث ویل شوی دی، د ټولو مؤمنانو امیر دی په احادیثو کې، او لوی لوی القاب هغه ته ورکړی شوی دي، او د هغه د کتاب منزله صحیح البخاري په داسې درجه کې ده چې ټول امت هغې ته قائله دي چې د قرآن کریم نه بعد دا اصح الکتب دی. په مخ د ځمکه باندې چې څومره د مسلمانانو کتابونه دي، په دې کې ډیر صحیح کتاب د امام بخاري رحمه الله دی د قرآن کریم نه بعد. دا عظیم منقبت دی او درجه ده، نو دا داسې شخصیت دی، او دا کتاب هم هغه لیکلی دی. خپل نوم محمد بن ابراهیم، محمد بن اسماعیل، دا د هغه نوم دی، او د ابراهیم نمسی دی، بیا د مغیره او بیا جعفی و بخاري رحمه الله د هغه نوم دی. دا تقریبا په 1494 هجری کال کې پیدا شوی او د ده علمي رحلې ډېرې زیاتې د دنیا په ډېرو اقطارو او په ښارونو باندې، ملکونو باندې د سفر کلی دي د احادیث النبوي صلی الله علیه وسلم د راټولولو او جمع کولو او د عمل کولو او امت ته د خورولو دپاره کړي وو. دا لوی لوی استادان هم لري، لکه امام احمد رحمه الله د ده استاد دی، کوم چې په دې څلورو مذاهبو کې مستقل مذهب هغه ته منسوب دی، مذهب حنبلي. همدغه رنګې اسحاق بن راهویه، همدغه رنګې یحیی بن معین، همدغه رنګې علی بن المدیني چې دا لوی لوی غرونه دي. محمد بن بشار، دا د غرونو نه هم ډېر درانه علما مخکې تیر شوي دي. د ده شاګردان هم لوی لوی شاګردان چې من جمله د هغې نه امام ترمذي رحمه الله دی چې لوی محدث دی، همدغه رنګې امام مسلم رحمه الله چې کوم صحیح مسلم هغه لیکلی دی چې د ده کتاب پسې دویمه درجه کې هغه منزله لري. خپل امام بخاري رحمه الله فرمایي کتبت عن 1000 شیخ و اکثر، وایي ما د 1000 نه زیات شیخانو نه حدیث لیکلی دي. سبحان الله، په هغه زمانه کې د 1000 نه زیات شیخانو نه ما حدیث لیکلی دي. او بیا فرمایي وی احفظ 100,000 حدیث صحیح، وی زه 100,000 صحیح احادیث ما ته یاد دي، او و احفظ 200,000 حدیث غیر صحیح، او 200,000 راته غیر صحیح یعنی ضعیف کمزوری حدیث یاد دي. دا ټول یادول چې صحیح او غیر صحیح په دې کې معلوم کی. سبحان الله، 300,000 احادیث. او څنګه وی ما عندي حدیث الا اذكر اسناده، وی هیڅ یو حدیث ما سره نشته مګر د هغې اسناد سند ما ته یاد دی، داسې په دقت سره. تاسو سوچ کوئ داسې عظیم شخصیت تیر شوی دی. همدغه رنګې د ده استاذ به ویله محمد بن بشار چې کله به هغه بصرې ته داخل شو، ویله وی دخل اليوم سید الفقهاء، د فقهاو سردار داخل شو. سبحان الله، خپل استاذ د ده په باره کې داسې فرمایي. بعضی خلک وایي دا فقیه نه و، دا د دغې خلکو په نافوهي باندې دلالت کوي. همدغه رنګې د ده بل استاذ ابوبکر بن ابي شیبه هغه فرمایي وایي ما رأینا مثل محمد بن اسماعیل، مثل محمد بن اسماعیل، وایي د محمد بن اسماعیل په شان شخصیت موږ نه دی لیدلی. همدغه رنګې بل عالم یعقوب بن ابراهیم هغه فرمایي وایي محمد بن اسماعیل فقیه هذه الامه، د دې امت فقیه دی. همدغه رنګې نور اهل علم د دې په باره کې ذکر کوي چې دا داسې عالم دی چې
دا یو آیت الله دی من آیات الله، د الله د آیتونو نه یو آیات دی، د الله د نښو د قدرت نه یو نښه ده چې په دې دنیا کې الله پیدا کړې ده. یو عالم محدث فرمای رجاء الحافظ فرمای وی د امام بخاری رحمه الله غورواله او فضیلت دسې دی په نور اهل علم باندې کفضل الرجال علی النساء، لکه د نارینه و چې څنګه په زنانو باندې فضیلت لري. بیا فرمای هو آیت من آیات الله یمشي علی الارض، دا د الله د قدرتونو یو نښه ده چې په مخ د ځمکه باندې ګرځي. سبحان الله. امام ابن خزیمه دا لوی محدثین دي عزتمندو، دا د دوی ویناګانې دي، د دوی خبرې د غرون نه درنې دي، دوی د چا توثیق او ثنا کوي. دا فرمای ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل. وې د اسمان د سرمن لاندې وې ماته وې د الله د پیغمبر په حدیث باندې ډیر پوی او ډیر یادونکي حافظ وې د محمد ابن اسماعیل نبل ماته نه دی معلوم. سبحان الله. د سنور اهل علم د دې په باره کې ډیر صفه ذکر کړی دي، لیکن خبر بیا د معنا هغه وګديږي. امدغه رنګي ابو عبد الله الحاکم امام حاکم رحمه الله فرمای محمد ابن اسماعیل امام اهل الحديث، دا د اهل حدیثو لوی امام د عزتمندو. امدغه رنګي د دې په باره کې ابو زید المروزی فرمای وای ما خوب ولید زو دومه په مابین د رکن یمانی او مقام ابراهیم کې، وای ما نبی صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید، وای راته ویل چې یا ابا زید الی متى تدرس کتاب الشافعي، تر کوم وخت پورې به د امام شافعي رحمه الله کتاب هغه د لولي، او ته زما ولا تدرس کتابي زما کتاب نه لولي. وای ما ته یا رسول الله وما کتابک، ستا کتاب څه شه دی؟ وای هغه راته ویل جامع محمد ابن اسماعیل، د محمد ابن اسماعیل جامع، دا لوی علم دی. داغه خوب د دې باندې کم احکام مونږ نه بنا کو، لیکن دا دروغ نه وي او خوب لیدل دي نو واقعا دا سبعید هم نه ده. خپل دومره یو زاهد او عبادت کوونکې انسان او چې د پروژه کې هر ورځ یو ختم کوو او د تراوونه بعد به ختم کوو، درې ورځ درېش په کې به ختم هم کوو. او یو عالم فرمای بکر ابن منیر فرمای وای محمد ابن اسماعیل ورځ د شپې منځ کوو، وی مچی وچی شد ولزه وچی ولزه. او فلما قضى الصلاه کله چې منځ پوره کو وی ویل چې تاسو پام وکئ څه شمه څه شي زه چې چل مس تکلیف راکو. سبحان الله. ولزه چې چل او د ځان نه دی خوځولې، دا په دی وجه باندې چې زه د الله جل جلاله په عبادت باندې مصروف یم. واقعا چې ډیر یو لوی عالم تیر شوی دی، لیکن دغه عالم په اخره کې د زندگی هم دومره تنگ و چې اخره کې دعا وکړه چې الله ما ته په ما باندې ستا د زمکه مخ دا تنگ دی، ما خپل ځان ته قبض کا. امتحانات فاغه باندې رال، بعضی خلک مشران امیران باچاهان سره وران شو د بعضو مسلو د وجنه، مولیان را فاسول د دې په مقابل کې، نو حتی چې هغه هجرت ته مجبور شو او به په اخره کې دغه دعا وکړه. ډیر کتابونه د هم لیکلي دي چې من جمله دا غینه همدغه کتاب صحیح البخاری او یو کتاب دا چې کوم زمون مخې ته پروت دی. دا الادب المفرد دغه سي عظیم شخصیت لیکلی دی عزتمندو، او په دغه مهمه مسله کې چې د مسلمانانو آداب او اخلاق او تعامل د یو بل سره د دې په باره کې او د نبی صلی الله علیه وسلم صد پاسه دیر لسوا حدیث به راجمه کړی دي. د فراروان درس کې بد الله په فضل سره فاغي باندې شروع کوو. هذا وبالله تعالی التوفیق والله اعلم. په دې د امام بخاری په سیرت بیانول کې یو لوی هدف زمونږ دام دی چې هغه خلک بازی را پاسيږي چې امام بخاری باندې خبرې کوي چې دا د کس یو دای کړي دغه کړي دي، د هغه خلک دي چې د خبرې هغه د ضرر نه ور کوي، ځکه ټوله دنیا په هغه باندې متفقه ده او داغه په کتابونه باندې کتاب باندې متفقه ده، دغه هغه ته ضرر نه ور کوي، لکه څنګه چې د سپي کړنچا نمر او سپوږمۍ ته ضرر نه ور کوي. اعوذ بالله تعالی التوفیق والله اعلم.